د ننګرهار درېیمې امنیتي حوزې شرطې د جلال آباد ښار کې د غلو هغه ډله نیولې چې له خلکو به یې موبایلونه او نور وسایل غلا کول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي نیول شوي غلو سره وسله، چاقوان او برچې نیول شوي چې د همدې وسایلو په زور به یې له خلکو قیمتي وسایل اخیسته. د درېیمې حوزې بیدار شرطې 10 کسان چې جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې به د خلکو څخه غلاګانې کولې، د تفنګچې او چاقو په زور به یې د هغو نه پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي اخیستل چې د بیدار شرطې لخوا دوی لاس په لاس له تفنګچو او چاقوانو سره او هغه موبایلونه چې د خلکو څخه یې غلا کړي وو ونیول سول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. نیول شوو کسانو رسنیو سره په خبرو کې په خپل جرم اعتراف وکړ او زیاته یې کړه چې د وسلو او چاقوانو په زور به یې له خلکو موبایلونه او نور وسایل اخیستل. موږ څو نفره وو د ښار په مختلفو ساحو کې غلاګانې کولې، د چاقو تومانچې په زور باندې د درېیمې حوزې مجاهدینو لخوا ګرفتاري شو. مونږ د جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د توپانچې په زور د خلکو نه پیسې او موبایلونه هم راغسته او د درېیمې حوزې مجاهدینو نیولي وسته. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د غلو پر وړاندې د امنیتي مسؤلینو هڅې ستایي او غوښتنه کوي چې د غلو د نیولو پر وړاندې باید خپله مبارزه لا جدي او ګړندۍ کړي. دا چې د افغانستان اسلامي اماره ځواکونه چې دي د دغه غلو په نیولو کې ډېره هڅه کړې دي او غلې نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. نو د ځوانانو نه دا غوښتنه کوو، دا خواهش کوي چې ټول د امنیتي ځواکونو سره ودرېږي، د امارت اسلامي او د دې ملاتړ وکړي تر څو آینده نسل د دغه غلو د شر او فساد څخه په امن او امان کې ژوند تېر سره کړي. موده مخکې د ننګرهار 4مه امنیتي حوزې مسؤلینو یو تن د 15 غلا شوو موټرو سره یو ځای نیولی و.